نه مې کوټې ایسته ده او نه مې د حیوانانو سر سور ایسته ده. دوستان الله دې وکړي روغ او جوړ به یاستئ. کابل ولایت خاک جبار ولسوالۍ ته راغلي یاستو. دلته دغه خورکۍ موږ ته چا معرفي کړه راغلو. واقعا د دې خور خبره چې ما واورېدې نو نه پوهېږم چې دا به یې وکولی شي تاسو سره به یې شریک کړي او که نه زه به یو څو خبرې درته وکړم. دغه د دې خورکۍ ټول اسره دغه ماشوم دی، دغه یې زوی دی دا چې غېږ کې نیولی. نور دغه څلور نجونې دا دې ته پاتې دي. خاوند یې وفات دی، نشته، کونډه ده. د دې سرپناه هېڅ نشته. دغه ځای چې تاسو وینئ دغه ورونه ورته دغه ځای ورکړی دی. ورونه یې خپله د خدای مظلومان دي. هغه لرګي چې تاسو ته ښکاري دا ورته یو ورور اخیستی دی، دا ځای ورته بل ورور ورکړی دی. اوس دا خورکۍ تاسو نه غواړي څه؟ خورکۍ ته څه غواړې د دې خلکو نه؟ څه غواړم حیوانان الله پاک دی هغه لري نو څه نشته ده. تاسو که دونه وکړئ کومک وکړئ دا به ډېر ښه شي. تاسو ته په څه شي کې کومک وکړي؟ نه مې کوټې ایسته ده او نه مې د حیوانانو سر سور ایسته ده. نو زه چې نشته کومک وکړئ کوټې راته جوړې کړئ. برمه راته ووایي اوبه مې نشته کوټې مې نشته ده. ښه خورکۍ انشاءالله زموږ خویندې ورونه داسې شته چې تاسو غوندې خلکو پسې ګرځي. ورونو د دغه خور غوښتنه فقط دغلته یو یا دوه کوټې دي. موږ ته ډېر نه 15 داسې کسان په کار دي چې اقلا $100 چې موږ ته راولېږي. انشاءالله د دې لپاره فقط یو کوټه یا دوه کوټې پې کېږي. باقي به نور هم ځینې ورونه وي چې هغې دا چاردیوالي په غاړه واخلي، څوک یو دروازه په غاړه واخلي، تر څو پورې د دغه مظلومو یتیمانو سرپناه را پیدا سي، تر څو پورې دغه د نورو ماشومانو څنګ ته خوشحالۍ احساس کړي او داسې فکر ونه کړي چې دا خورکۍ مې ووایي چې زما پلار نشته او زه یتیمه یم یا څوک یې وځوروي که نه. نو راځئ د دغې په سر باندې د رحمت لاس راکش کړو. مطمئنه یم چې انشاءالله د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی که نه، د یتیم کفالت او د هغې پالنه، د هغې ته مثلا سرپناه جوړول، هر څوک چې هر بخش کې خدمت کوي د قیامت په ورځ به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما سره داسې وي. نو داسې څوک شته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه رقم باندې جنت ته داخل شي. دغه مو ځای دی، وټساپ نمبر درته ښکاري، ما سره رابطه وکړئ. انشاءالله بل پیر راځم، ستاسو په مرسته به دا چاردیوالي مې، دروازه به مې، کوټه به مې ورته وي او دی به پکې خوشحاله ژوند تېروي. مننه، سلام علیکم. چې ته هم لاړې زه هم پرېښودم هر چا پلار جانا، ته رانه لاړلې یتیم شومه زه.